کال بعد قربانی پای کې زموږ ملا ماته کال بعد زکات ورکول فرض زکات ته خلک هیلې جوړي چلونه ورته جوړي چې دا زکات نه بسنګ ځان تختو مرا تختوم دا کار مکوي په ډیر مسلمانانو دی مجلس کې ناستي مخه پکېږي دا زما نصیحت دی که زما تر یو ترخه خبرم د خلې نه راوځي نو ډاکټر هم کله خلکو له ترخه ګولې ورکې ډاکټري دشمن نه کله کله ډاکټر سرجن ورپسې چاړم رالي خېټم ولا سيري دا ډاکټر د دې بیمار دشمن نه دا علما چې کله ترخه خبره کوي دا ستاسو د فائدې دپاره کوي زما محترم ورونو لکه سرجن ډاکټر چې تاله خېټه سیري خو دننه درکوي یو مرض یې که نه اپریشن دله وکړي چې ته ښه شې نو په دې وجه په دې مجلس کې به ډېر داسې کسان ناست دي چې حج پې فرض دی او حج له نه ځي یاد ساتئ د مرګ هېڅ پته نه لګي تا سره د نن ورځې ګارنټي شته چې زه به ژوندی یم ماښام پورې دا فریضې مه لیټ کوئ زما محترم ورونو والله دا به در باندې پاتې شي د ارکان الاسلام دي پنځم رکن د اسلام په تا پاتې دی حج در باندې فرض دی او ته نه ځې او چل ول کې بل کال له ولاړ شم او بل کال له ولاړ شم او بل کال هغه د بني اسرائیلو غوا به ترې جوړه شي چې څومره به یې سوالونه او بانې کولې دومره به ورته الله ګرانوله چې شا به اوس داسې غوا پیدا کړي شا به اوس داسې غوا پیدا کړي او داسې څومره چې د الله په حکم کې ټال مټول کوو دومره به درته الله سختوي دا یاد ساته او چې کله دې بسم الله الله اکبر او وردنګل دی میدان ته بس دا کار به کوم په ما څه کال حج فرض دی او د الله حرم ته ځان رسوم نو بیا به تا ته الله اسانوي زما محترم ورونو زه خپله خبره ختموم دا قربانیانې چې دي په دې کې آخري خبره واورئ قرآن کې الله فرمایي سورت حج 37 آیت کې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله تر دې غوښې وینې نه وررسېږي الله ته تقوا او اخلاص وررسېږي موږ له چې الله جل راکړي دا په څه راکړي دا غوښې ټولې موږ وخورو کله کباب جوړوه کله باربیکیو کوه کله دا په دې جذبه دا چې د الله په نوم موږ دا څاروی ذبحه کوو او د الله رب العالمین په نوم موږ دا قرباني کوو په دې الله موږ له اجر راکوي بل آخري خبره واوره نبي علیه السلام 3 خبرې کړي د قربانۍ د غوښو په باره کې د الله نبي وفرمایل د قربانۍ غوښې چې کوم دي کلو وتصدقوا وادخروا ویم خورئ صدقه هم کوي ځان له ذخیره هم کوي په کور کې مطلب د دې دا دی چې څه خپل د خوراک دپاره وساته ځان له ذخیره کولی هم شي د یو څو ورځو دپاره او نوره صدقه که غوښه چې کوم ستا په رشته دارانو کې غریبانان دي یتیمانان دي کونډې رنډې دي په ګاونډ کې دي غریبانان محتاجه خلک ابا دروازې ته ګوري چې یاره څوک به غوښه راوړي دا به ستا غټه نیکبختي او خوش قسمتي چې اول ستا غوښه د هغه کور ته ننوځي او ښه ښایسته غوښه دا نه چې هغه خاص خاص څیزونه ترې راجدا کړي او هغه به په خلکو تقسیمې الله قرآن کې فرمایي زما په نوم باندې پاک او ښایسته مال لګوئ الله ښکلی ذات دی د هغه په نوم ښایسته مال چې کوم دی ورکوه صدقه کوه نو ښه مزېداره چې کوم دی ښکلې تازه غوښه د دغه غریبانانو او مسکینانو کره مونږ اول نمبر اول فرصت کې مونږ ورسو زما محترم ورونو په دې ورځ به نبي علیه السلام وایي سار نه خوراک هم نه کوو دې ته روژه نه وایي بعضې ملګري ته روژه وایي روژه نه امساک غوندې دی خوراک نه ځان بندول چې کله به څاروی ذبحه شو د هغې هغه غوښه به یې چې کوم دی خوړله د هغې غوښه به یې خوړله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځکه دا د قربانۍ غوښه دا یو برکتي غوښه ده او بل زما محترم ورونو دا یاد ساتئ د نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم څومره سنت دي په دې ټولو کې خیر او برکت دی